السلام علیکم د قدرور لیدونکو په خاص ډول د انلاین ایجوکیشن یوټیوب چینل مینوالو ستړي مشئ خو د ویډیو کې چې ټول ښه جوړ ختمن اوس د قدرور لیدونکو زموږ نهاني ویډیو بیا هم په اف جي کوین باندې ده په نهاني ویډیو کې تاسو ته همدا طریقه ښایو چې څنګه په اف جي کوین کې سټیک کولی شو یعنې څنګه خپلې پیسې په سټیک کې اچولی شو چې بیا موږ ته عاید او ګټه فایل شي په اف جي کوین دی له همدې څخه وړاندې ویډیوګانې چې وې فاکه موږ تاسو ته په لومړۍ ویډیو کې د اکاونټ جوړولو طریقه ښودلې وه مرحله په مرحله په دوهمه ویډیو کې بیا موږ تاسو ته د همدې اف جي کوین ته د ډپوزیټ کړلو یعنې پیسې رالیږلو طریقه ښودلې وه په نهاني ویډیو کې په همدې کې د پیسو سټیک کولو طریقه ښایو ښه نو تاسو به راشئ قدرمن لیدونکو سټیک برخې ته ښه نو مخکې له دې قدرمنو لیدونکو چې تاسو سټیک برخې ته راشئ تاسو به لومړی خپل بیلانس چیک کړئ چې ستاسو سره پیسې په کومه کرنسي کې دلته موجودې دي زما سره په اف جي بیلانس کې دي که ستاسو سره په یو اس ډي ټي کې وي نو تاسو بیا حتمن اف جي ته یا بي ان بي ته کنورټ کوئ ځکه همدغه کوین کې چې کوم سټیک کیږي هغه په دوه ډوله کرنسۍ کې کیږي یو په اف جي کې او بل په بي ان بي کې نه په یو اس ډي ټي کې کیږي او نه په یو اس ډي سي کې کیږي نو لومړی به موږ دغه سویپ کوو مثال همدغه کرنسۍ ته نه وروسته بیا سټیک کوو ښه د سویپ کولو طریقه به وښیم را به شئ تاسو به په سویپ باندې کلیک وکړئ کله مو چې په سویپ باندې کلیک وکړو زما سره خو فعلا په اف جي کې شته خو ستاسو لپاره طریقه ښیم که په یو اس ډي ټي کې مو پیسې را ډپوزیټ کړي وي رالیږلې وي دلته په همدې برخه به کلیک وکړئ دا وینئ تاسو په همدې مو چې کله کلیک وکړو دلته به تاسو که په یو اس ډي ټي کې په همدې مرحله به کلیک وکړئ یو اس ډي ټي څخه به اف جي ته واړوئ که بیا یو اس ډي سي وي بیا به هم په همدې کلیک وکړئ یو اس ډي سي کومه پیسې رالیږلې وي همدا اف جي به انتخاب کړئ اف جي ته به واړوئ خو اکثره پیسې چې خلک رالیږي په یو اس ډي ټي کې رالیږي تاسو به همدا کلیک کړئ خو ستاسو پیسو پورې اړه لري چې ستاسو پیسې په کوم فارمټ کې دي کله مو چې په همدې کلیک کړه دلته به بیا تاسو راشئ په میکس په کلیک وکړئ مثال یې که څومره مشخصه پیسې سویپ کوئ به دلته ولیږئ که بیا ټولې سویپ کوئ چې مثال ټولې اف جي ته تبدیل شي په میکس په کلیک وکړئ کله مو چې په میکس کلیک وکړو زما سره خو دلته اوس یو اس ډي ټي نشته ځکه صفر لیکي دلته بیا سویپ ناو ووایئ او ستاسو پیسې به اف جي بیلانس ته کنورټ شي بیا به ستاسو چې کله ډیشبورډ ته راشئ ستاسو پیسې به دلته په همدې ځای کې زه تاسو ته وښیم ښه دلته تاسو ګورئ همدې اف جي بیلانس ته به کنورټ شوي وي د یو اس ډي ټي څخه ښه نو اوس زه راځم مثال په همدې کې سټیک کوم کله مو چې پیسې اف جي کوین ته تبدیل کړئ بیا به راشئ لاندې سټیک برخې ته په سټیک برخه باندې به کلیک وکړئ کله مو چې په دې سټیکینګ برخه باندې کلیک وکړه ښه دلته بیا تاسو ته اوس د سټیکینګ برخه خلاصیږي دلته بیا تاسو لاندې راشئ دلته تاسو وینئ همدې برخې ته به تاسو لاندې راځئ دلته به تاسو بیا چې هر څومره پیسې سټیک کوئ که ټولې سټیک کوئ اف جي کوین بیا به تاسو دلته په میکس باندې کلیک کوئ زما سره اوس څه دي 3,680 اف جي کوین دي دلته به په سټیک ناو باندې کلیک وکړئ ستاسو پیسې به سټیک شي نو زه نه غواړم چې په سټیک کلیک وکړم ځکه ما په دې کې مخکې تقریبا 15 لکه کوین سټیک کړي دي 1500 اس ډي ټي نو پکار تاسو زه په همدې ویډیو کې طریقه ښیم نو کله مو چې په سټیک ناو باندې کلیک وکړو ستاسو پیسې به سټیک ته وغورځي نو بیا به ستاسو په همدې کې انویسټمنټ یعنې هغه سټیک مرحله فعاله شي نو تاسو ته بیا ورځنه ګټه او عاید چالان شي نو همدغه وه په اف جي کوین کې د سټیک کولو طریقه چې څنګه خپلې پیسې سټیک کولی شو خدای دې وکړي چې په طریقه پوه شوي یاست نو په همدې طریقه تاسو سټیک کولی شئ انشاءالله په راتلونکو ویډیوګانو کې به تاسو ته هغه د ویډرا مرحله هم وښیم او ثبوتونه به هم وښیم چې د همدې نه ویډرا څنګه کیږي او ثبوت به هم تاسو ته وښیم بعضې ملګري امکان د ولري اوس هم په دې نه شک لري چې له همدې څخه یا ویډرا نه شي یا بل مشکل په دې کې هېڅ ستونزه نشته تر اوسه پورې سل په سله کې سم ثابت شوی دی مثبت ثابت شوی دی اف جي کوین کې کومه ستونزه نشته نو هر هغه ملګری چې غواړي په همدې کې اکاونټ جوړ کړي د همدې ویډیو په ډسکریپشن کې لینک شته په هغه لینک باندې کلیک وکړئ د اکاونټ جوړولو ټوله طریقه په هغه ویډیو کې ښودل شوې ده نو تاسو بیا کولی شئ په هماغه طریقه اکاونټ جوړ کړئ فعلا ښه وخت غواړم په خدای مې سپارلی یاست